یو غزلګي چې کله ما د نن 10 کاله مخکې زما واده وشو او د خپل واده په دوی مرز باندې ما خپل بیبي ته یو غزل ویلو هغه تاسو سره شریکوم چې زه د فهیم او د اسماعیل او د هغوی د ټولو ملګرو او د پروفیسرانو ډاکټرانو صاحبانو یو ځل بیا مننه کوم چې موږ یو داسې ادارې ته راوبللو چې د هغه چا په نوم ده چا چې قومیت د محبت غیږ کې ورکړه چا چې ولایت ته د خدمت لار وښوله او چا چې په دنیا کې د عدم تشدد او د مینې او د محبت یو نوی روایت قایم کړ. موږ ډېره زیاته مننه کوو. خبره د مشاعرې د ما خو دې ملګري ته مې زه چونکې د شعر د دنیا نه یم یو څو شعرونه مې ځان دپاره ویلي دي زما کار نثر لیکل دي خو بهرحال مشاعره ده نو زه تاسو سره یو څو شعرونه شریکوم چې د فکرونو اندېښنه کې څومره زور دی په جنون او په جذبه کې څومره زور دی او دا تپوس د چا بوډا سړي نه وکړه د وختونو تنسته کې څومره زور دی او یو هوښیار راته په غوږ کې داسې ووې په خوږه پسته لهجه کې څومره زور دی د میوند میدان ګواه د دې خبرې د میوند میدان ګواه د دې خبرې د پښتو یوه ټپه کې څومره زور دی او په خندا د میوند میدان ګواه د دې خبرې د پښتو یوه ټپه کې څومره زور دی د وختونو ګزارونه دي او دا د پښتون نره سینه کې څومره زور دی او په خندا دې راته ووې کور ته راشه ستا د خولې د غرازه کې څومره زور دی او ستا امین نه سپینې ګیرې هېره نه کړه د وصال په هغه شپه کې څومره زور دی ستا امین نه سپینې ګیرې هېره نه کړه د وصال په هغه شپه کې څومره زور دی. یو غزلګی چې کله ما د نن 10 کاله مخکې زما واده وشو او د خپل واده په دوی مرز باندې ما خپل بیبي ته یو غزل ویلو هغه تاسو سره شریکوم چې په ما دې زلفې راخورې که چې دمه وکړمه په ما دې زلفې راخورې که چې دمه وکړمه جانانه ما ځان ته نږدې که چې دمه وکړمه او زه د ژوندون چپو وهلی یم ستړی یم ما ته خوږې خوږې کیسې که چې دمه وکړمه او ته راته ګورې نو جانانه ماله خوب نه راځي ته راته ګورې نو جانانه ماله خوب نه راځي ته دې د سترګو ډیوې مړې که چې دمه وکړمه ته راته ګورې نو جانانه ماله خوب نه راځي ته دې د سترګو ډیوې مړې که چې دمه وکړمه لمبه لمبه وطن کې هر سړی خپه خپه دی لمبه لمبه وطن کې هر سړی خپه خپه دی وخته لږ امن ته نارې که چې دمه وکړمه او ته د امین د زړه قرارې تا ته ښه پته ده ته د امین د زړه قرارې تا ته ښه پته ده بس ته اوس هېرې دي ګیلې که چې دمه وکړمه. السلام علیکم.